تمام ساتي حضرات دې درالو دا شکریا ادا کوو دا څخه نن کوم پریس کانفرنس کوو دا پریس کانفرنس د آل پارټي ساجد د غړي د خوا څخه دی دا اعلان کړي چې را روان 20 نومبر باندې موږ دغه بین الاقوامي شارع دا بندوو دا به بندي پر دې باندې هر قسم ټریفیک آمد راب او دغه رقم د NLC سیسټم چې کوم موټران دي هغه پر دې باندې بیا تګ راتګ نشي کولی ځکه چې د 6 اکتوبر څخه موږ په دغه ځای باندې ناست یو او حکومت ته دومره غافله دي چې زموږ دغه کومه مطالبه د هغه مطالبې په حواله باندې دوی بالکل اورېدو ته نشي تیار د هغه په مټ کې موږ آل پارټي ساجد د غړي دا فیصله وکړه چې دا بین الاقوامي شارع چې دا بندوو احتجاجاً کول باندې